رب العالمین د انسان سره د خپل تعلق د ساتلو یو ذریعه ښه خوبم ذکر کړی دی چې الله تعالی د انسان په دماغو کې الهامی طور په خوب کې څه څیز راواچوي دې ته رؤیا صالحه وایي او موږ پښتانه ورته رښتیا خوبونه وایو. عام طور چې سړی ویده شي دې خوبونه یې نه کله ښه خوب وویني کله خراب خوب وویني او کله دې هغه څه په خوب کې وویني چې د ورځې څه کار کوي. زموږ علماء کرام د دې خوبونو درې قسمه ذکر کوي. په عربی کې یو ته رؤیا صالحه وایي، رحمانی خوبونه ورته وایي. دا هغه خوبونه دي چې د رب العالمین د طرف نه انسان ته په خوب کې څه ښه شی اخولی شي. یو فرشته ناسته ده او هغې فرشتې ته ملهم وایي. هغه د انسان د زړه ته د نیکۍ یا د انسان د خیر کارونه غورځوي. د هغه فرشتې نوم ملهم دی او چې کم د خیر کارونه د انسان دماغو ته د انسان زړه ته ورغورځوي هغې ته الهام وایي. نو کله د خیر دا کارونه د زړه ته دروازې غورځوي په ویښه او کله د شپې په خوب کې ورته غورځوي. عموما یو سړی خوب وویني په مانځه ولاړي یا په خوب کې شنه څیزونه وویني یا په خوب کې باغونه وویني یا په خوب کې د قرآن حکیم تلاوت وویني، دا ښه خوبونه دي، رحمانی خوبونه ورته وایي. دا د الله د طرف نه دي، په دې انسان خوشحالیږي. او کله کله انسان په خوب کې د غم او د مصیبت خوبونه وویني. داسې خوبي چې هغه د خطرې وي، وینې پکې وویني او څښا ډیرانونه او ګندونه پکې وویني، نجاستونه او غلاظتونه پکې وویني. دا د شیطان د طرف نه دي. شیطان هم ناست د انسان د زړه ته او د دماغو ته وسوسې غورځوي. دا هغه شیطان نوم وسواس دی او چې کوم شی د انسان زړه ته او دماغو ته غورځوي که په ویښه او که په خوب کې هغې ته وسوسه وایي. نو دغه خوب کې دا د خطرې خوبي د یرې خوبي هغې ته شیطاني خوبونه وایي. او کله دریم یو قسم بل خوب هم انسان اینی چې دې دروازې څه کوي د شپې غیني، لکه زمیندار دروازې ګیاري وي پټي کې خدمت کوي، د شپې هم دا خوبونه ایني. یا لکه کلندر د شپې هم په خوب کې چغې وي پېښور له باروبار. دا دروازې چې دې کم کار کوي اوله د شپې له په دې ذهن کې راشي. زموږ عربی کې دې ته حدیث النفس وایي. د زړه او د انسانی نفسی خیالات دا د انسان د زړه ته راځي. نورو درې قسمه خوب انسان اینی. پیغمبران هم اینی او د پیغمبرانو وارثان هم ویلي او نیکان مسلمانان او کافران هم اینی. خو د پیغمبر خوب وحی وي. پیغمبر چې کلم خوب وویني هغه رښتیا یي بلکل. د پیغمبر زړه ته د شیطان وسوسې نه راځي. د پیغمبر زړه ته د الله د طرف نه الهامونه راځي. د دې وجې نه علما لیکي چې د هر پیغمبر خوب وحی ده. حضرت ابراهیم علیه السلام په خوب کې ولیدل چې دا زوی دی حلال کا او بیا زوی ته وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچې خوب کې مې دا ولیدل چې د تا حلالومه. اوس ګوره خوب د پیغمبر دلیل دی او زمون خوب دلیل نه دی. که مونږ چا په خوب کې دا ولیدل چې زوی حلالو نو دا به نه حلالی. زمون خوب دلیل نه دی، د پیغمبر خوب شرعي دلیل دی. فورا حضرت ابراهیم علیه السلام په هغه خوب باندې عمل وکړو. زوی بیابان ته بوت او څه میلو او الله تعالی بیا وله خیر ورکړو. خو یا ابراهیم علیه السلام په هغه خپل خوب یو عمل وکړو. دارنګې حضرت یوسف علیه السلام خوب ویني
او بیا پلار ته وایي یا ابت انی ارا فی المن یا اذ قال یوسف لابیه، یوسف علیہ السلام پلار ته وایي یا ابت ای زما پلارا ما یولس ستوري ولیدل، نور او سپومې مې ولیدل چې ما ته په سجده پراته دي. دا ګوره لا ماشوم دی، دا الله را طرف نه ورته دا یو الهام شو، الله تعالی ورته په زړه کې دا واچوله انی رأیت 11 کوكبا یولس ستوري والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، نور او سپومې دی ما ته سجده کوي. پلار یې پوه شو 11 ستوري ستا 11 رونه دي او نور سپومې دی مور او پلار دي، دا به ستا تابع وي، دې خپو ته به یو ځل در غورځېږي. زر یې ورته ووي ګورې بچې د دې خوب ال چاته ونه وایي، ګورې د خوب په تعبیر به دې رونه پوه شي. نو ستا خو مشران رونه دي، هغوی چېرته دا برداشت کوي چې موږ د یوسف خپو له لاړ شو، هسې نه څه چل درته جوړ نه کړي. دا رښتونی خوب و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دقسې رښتوني خوبونه به لیدل. د نبوت نه 6 میاشتې مخکې د نبی علیہ السلام به خوبونه لیدل. 6 میاشتې د خوبونو زمانه وه، پوره 6 میاشتې. او بخاری شریف کې حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي چې کم خوب به مې ولیده سار به داسې د هغې تعبیر ما ته ښکاره لکه د انور چې راوخېږي، د انور په شان به ما ته هغه تعبیر ښکاره چې څه خوب به مې ولید همغسې به کېدل. نو پیغمبران چې خوب اینې رونو هغه بلکل رښتیا. یو ځل فرمایي مجلس کې ناست دی، وی ما دا خپل ملګري راته راپېښ شو صحابه کرام او کمیسونه یې چولي، د چا کمیس د دې سینې پورې و، د چا د هغې نه لاندې د خېټې پورې و، د چا د هغې نه لاندې د کونډو پورې و. او وی چې عمر فاروق ته مې وکتل نو هغه ځان پسې خپل کمیس راښکه ډېر زیات اوږد و، بلکل ټول وجود یې پکې پټ او ځان پسې هغه کمیس راښکه. صحابه ته تپوس کوي فما اولته یا رسول الله، دا الله رسول څه تعبیر دی ولا وویسته؟ وی دا قمیص د دې تعبیر دین دی، دین لکه څنګه چې په قمیص کې سړی پټي نو مسلمان په خپل دین کې پټ دی. څنګه چې قمیص سړی د ګرمۍ او د یخنۍ نه بچ کوي، دارنګې دا دین سړی د الله د قهر او د غضب نه بچ کوي. څنګه چې په قمیص د سړی عورت پټي، دارنګې په دین د مسلمان هغه بېعزتي پټه ده، هغه شرم یې پې پټ دی. وی دا دین دی. نو د دې نه دا معلومه شوه چې په حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کې دین او دینداري د نورو ټولو په نسبت زیاته وه. یو بل حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سار وختي کېناست صحابه کرامو ته، وی چا خو خوب نه دی لیدلی، باقاعده به د صحابو نه تپوس کو که چا خوب لیدي نو ما ته ووایه چې تعبیر ورته وباسم. چا خو خوب نه دی لیدلی، صحابه چپ پاتې شو. وی ما خو بیګا خوب لیدلی. وی د الله رسوله څه دي ولیدل؟ وی ادومه او 2 فرشتې رالي، 2 کسان، دواړو د مټه ونیوه مو ناشنا سیلې را باندې وکړه، اوچت یې کړم بر اسمانونو ته وخېجولو. دا خوب دی د نبي علیه السلام مبارک. وی هلته داسې ناشنا څیزونه راته وښول چې حیران شو. منامي معراج ورته وایي. وی بره لاړم یو سړی مې ولید په ځمکه پروت دی او یو بل انسان د هغه خوا کې ولاړ دی، ورسره کاڼي پراته دي غټې غټې تیږې. دا چې کوم سړی ورته ولاړ دی دې تیږه اوچتی او د دې ملا سړي دا سر پې ولي، او چې دا سر یې ولګي نو سر یې چپړي شي او دا کاڼي لرې ودانګي. دا سړی لاړ شي هغه کاڼي پسې، خو چې دې تر څو راځي او کاڼی را رسوي د ده سر بیا جوړ شوي وي نو بیا یې پیولي، دې چغې جوړې کړي، سر یې بیا ریزه ریزه شي او کاڼي پرې راوتمبېږي، بیا لرې پرېوځي. بیا دا سړی لاړ شي کاڼي پسې، کاڼي چې راوړي د ده سر بیا برابر شوي نو بیا یې ولي. وی مې چې دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، ځکه سر یې ماتېږي په کاڼي او بیا جوړېږي او بیا ماتېږي. دا څوک دی؟ وی هغې راته وی چې ته راځه مخکې ده. وی مخکې یې بوتلم، یو بل سړی ولاړ دی او هغه ته یو فرشته ولاړه ده، یو انسان، او هغې انسان سره د اوسپنې یو تیره کونډه ده
دې سړي دی په دې خوله کې دلته ورکي او دا وښکې وله راکاږي تر سټه پورې وله دا ځای وشلی دا مخ ته وشلی وینې ته بیږي او چغې ورته هغه سړی وایي نو چې دا وشلی دې ځای پورې نو بیا ته هغه کونډو باسي دې بل وښکي کې وله ورکي دا راکاږي تر سټه پورې دا وله وشلی او دې چغې وایي ورته نو چې دا یوه وشلی دا بله جوړه شوي نو دا وله بیا وشلی تر سټه پورې نو چې بیا دا وشلی دا بله بیا جوړه شوي دا وله بیا وشلی هم چغې وایي وینې ته بیږي ما د هغه ملګرو نه تپوس وکړو چې ملګرو دا خو د هغه مخکې نه زیات په عذاب کې مبتلا دی وښکې یې تر سټه پورې شلولې کېږي او جوړېږي او بیا شلولې کېږي او دا څوک دی وایي دا ته مخکې ده وایي مخکې بوتلمه د وینو سور سیلاب دی تک سور او دومره ګرم دی چې بړاس دی خېږي او یو سړی د سیلاب په دې منځ کې ولاړ دی او په غاړه یو بل سړی دی هغه ته کاڼي پراته دي نو دا د سیلاب د منځ دا سړی راځي په دې وینو سیلاب کې ګرم کې چې د دریاب دې غاړې ته راورسي نو د غاړې دا سړی کاڼي اوچت کې او غزار پې وکړي او داسې سخت رسا یې اولي چې په دې خولو لګي په دې خوله کې دا کاڼي په دې خوله کې ورغیب شي او دا کاڼي دونه زوري چې دې واپس ته دریاب منځ ته ورسوي هغه بیا را روان شي ورو ورو راځي چې دې غاړې ته راورسېدی بیا په خوله په دې کاڼي کې په کاڼي په دې خوله کې ولي او د کاڼي دومره زوري چې د دریاب دې منځ ته ورسوي مې ملګرو دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی د وینو سور دریاب او بیا ګرم او غاړې ته نشي راوتی په دې خوله لګي دی بل عذاب دا څوک دی وی ته راځه مخکې ده وی مخکې چې لاړم یو بل انسان مې ولیده چې هغه ته مرداره غوښه پرته ده داسې غوښه چې سخا بینتې دي ماتې پوزه پټه کړه او چینجي په هغه غوښه نښتې دي دا نري نري چینجي او هغه سړی لګیا دی هغه غوښه خوري او چې کله چې دا پوزه وترنګوي نه خوري نو بل یو سړی وله سپېړه ورکړي چې شا به خوره په زور په هغه سخا د چینجو ډکه بدبویه غوښه خوري مې چې دا خو لا په غم کې غریب مبتلا دی دا څوک دی وی ته راځه مخکې ده وی چې مخکې لاړم د تنور په شان یو غار دی بره خولې تنګه ده او لاندې خولې کولاو ده او په هغې کې ښځې او سړي بربنډ سوځي بربنډ پکې پراته دي او هغه غار کې داسې اور دی لمبه وی چې وی دا سړي او دا ښځې چې بربنډ دي دا د غار دی خولې ته راوخېږي وی زه وایم چې بس را پروزي دی خو بیا هغه لمبه کینې دي بیا ویښته لاړ شي بیا هغه لمبه راوچته شي او بیا د غار دی خولې له دا خلک راورسي وی زه چې دا یې را پرېوتل دی وی بیا هغه لمبه ښکته شي وی ما دې تپوس وکړه چې دا څوک دی دا غریبانان خو په دې اور کې وسوځېدل چغې وباسي دا څوک دی وی ما ته وی چې دا پرېږده ته را مخکې ده وی وی ګرځولم ټوله شپې را باندې چکرې ووالې جنتونو ته یې بوتلم ناشنا ناشنا باغونه مې ولیدل داسې جنتونه مې ولیدل چې په هغې کې کمې اوبه روانې دي نو د خټو په ځای پکې مشک دي او عنبر دي او چې هوا والوځي نو خاوره زعفران راوچت شي یو ناشنا مزیدار محل مې ولید ډېر اعلی خشته وی ما تپوس وکړو چې دا د چا محل دی وی دا د عمر ابن الخطاب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه محل دی حضرت عمر ته نبی علیہ السلام وفرمایل وی عمر اړه مې وشو چې ستا محل ته ورننوځم خو ستا غیرت را مخکې شو نو بیا ورنه ده ځکه عمر کې خو غیرت زیات و هسې نه ته خفه نه شې چې زما کور ته بغیر زما د اجازت نه ولې دا وردن نه شوې وی عمر فاروق رضی الله عنه چې دا خبره واورېده نو ویې ژړل سترګو نه یې اوښکې وبهېدې وی ابکا غارو یا رسول الله دا الله رسول زه په تا غیرت کومه په بل چا نه نو په تا چې ته زما کور ته ولې ننوتې دا خو به زما دپاره ډېر لوی سعادت او نیکبختیا وه چې زما کور ته ته ننوتې وی یو بل خشته محل و مزیدار د هغې محل خوا کې یو وله وه او هغې سره د میوې بوټي و ډېر اعلی او د هغې څانګې د هغه میوې ډکې وې او څانګې ځمکې له را رسېدلې وې داسې ګوره خشته د میوې بوټي و او اوبې داسې یخې وې لکه د واورې او داسې خوشبویه وې لکه د مشک او د عنبرو داسې خوږې وې لکه د شاتو
داسې سپینې وې لکه د پیو یو وینځه ناسته ده یو خدمتګاره ناسته ده او هغه په هغې اوبو اودس کوي نو چې هغې ښځې به په هغه اوبو اودس کو په مخ به یې لپه واچوله او ساسکي به ترې پرېوتل نو د کله ملغلرو به هغه دوړېدل هغه ساسکي او داسې وینځه وه چې د هغې د نلي دننه مغز د بار نه ښکارېده وی ما تپوس وکړو چې دا څوک دی دا محل دا منظر وی دا هم ستا یو امتي دی حضرت بلال دا د هغه کور دی دا ښځه څوک ده وی دا هم نه وی ما ته وی تپوس دې پخپله وکړه خطا شو تپوس دې وکړه وی ښځې له ورغلم چې دا محل وی دا ستا یو امتي دی حضرت بلال د هغه دی مې چې ته څوک یې چې دلته ناست دی وی زه هم د هغه په انتظار ناست یم نو نبی علیہ السلام مبارک به حضرت بلال ته خندل وی بلال ستا کور مې لیدلی دی او ستا د جنت ښځه مې لیدلې ده ستا نه مخکې ما ستا د جنت ښځه لیدلې ده وی چې بره مې وکتل ناشنا محلونه دي ډېر عجیبه هغې ته یې وروخېجولم تپوس مې وکړه چې دا څه دي وی دا د عامو مسلمانانو کورونه دي چې د هغې نه بره مې وکتل ناشنا بلډینګونه او محلونه او باغچې دي تپوس مې وکړل چې دا د چا کورونه دي وی دا د شهداو کورونه دي وی چې د هغې نه بره مې وکتل یو ناشنا محل دی ډېر اعلی او ډېر مزېدار محل دی نو تپوس مې وکړه چې دا د چا دی وی دا ستا محل دی وی ما ورته وی چې پرې مې دی چې دې خپل کور ته ورننوځم او ویې ګورم وی اوس دې لا وخت شته چې کله د ټیم پوره شي نو بیا به ورته ورننوځي الحمدلله وی بیا مې تپوس وکړه چې ښه نو دا د عذاب دا خلک چې دې راته وښول دا څوک وو ټوله شپه مو ګرځولم او پوه یې نه کړم وی راته وی چې هغه ړومبې سړی چې په ځمکه پروت او سر به یې وله په کاڼو کې پلیکاو دا هغه انسان دی چې قرآن یې ویلي قرآن یې زده کړي خو د شپې تودي تلاوت نه کوي د ورځې په عمل نه کوي قرآن یې زده دی پوه دی پې د شپې تلاوت نه کوي چې پاسي او د ورځې په عمل نه کوي چې مړ شي دی د قبر عذاب دی تر هغه پورې چې قیامت راشي بیا د قیامت نه پس د الله خوښه چې معاف کوي او که نه معاف کوي وروڼو چې د چا قرآن یاد دی که لږ دی او که دی ډېر پکار دی چې د هغه قرآن تلاوت وکړي قرآن په تاخونو کې میږ دی د قیامت ورځې نږدې دي داسې وخت به راشي د نبی علیہ السلام مبارک حدیث دی چې خلق قرآن شریف راوالي تشې پاڼې به خط په پکې نه دا به ته لوټي تللی وی وی د هغې نه مخکې پکې تلاوت وکړئ ګورئ نبی علیہ السلام فرمایي کور کې قرآن شریف پروت وي دوړو ته خاورو ته ډولۍ کې ناوې سره مونږ وړو چې قرآن شریف ورسره لاړ خو نه ناوې تلاوت کوي او نه د ناوې خاوند تلاوت کوي کور کې قرآن شریف پروت دی مړي سره یې مقبرې ته وړو ګورې مړي سره قبر کټ کې قرآن شریف وړل ګناه ده دا به قطعا نه وړه مړي سره یې کېږدو بې ادبي د قرآن شریف وکړو په تشو وړلو په قرآن شریف ګورې وړو نه خلاصېږو تر څو چې په دې قرآن عمل نه کړې او تر څو د هغې تلاوت نه کړې دویم سړی چې تولید چې دا خوله به یې وله سیرې کوله دا هغه انسان دی چې دروغ وایي دروغجن او دې دپاره یې وایي چې خلک وایي چې د خوا لکه ناشنا خبره وکړه او بیا یو یې بل ته خورئ او بل یې بل ته خورئ دا د دروغجن سزا ده دی د قبر عذاب دی چې څنګه مړ شي دا چل به ورسره کېږي او بیا چې قیامت راشي د الله خوښه ده کې معاف کوي او کې نه معاف کوي او هغه دریم کس چې د وینو په دریاب کې دا سودخور دی سودخور الله دې د سود دوزه چې مړ شو دی د قبر عذاب خدای خبر چې زر کاله به قیامت ته او که شل زره کاله به او که 1 لاک کاله به دی عذاب او چې بیا قیامت راشي د الله خوښه ده معاف کوي او کې نه معاف کوي هغه چې تا بل سړی ولي چې هغه مردار هغه غوښه یې خوړه د چینجو ډکه دا هغه انسان دی چې په دنیا کې پردي غیبتونه کوي دغه یې د قبر سزا ده وروڼو ګورې غیبت نه نه ملا خلاص دی او نه تیمي خلاص دی توبه تې وباسئ په جومات کې که 2 کس یو ځای شي غیبت په لاره که 2 کس یو ځای شي غیبت د پټي په پوله که 2 کس یو ځای شي غیبت اجره او بیټک کې د شپې ناستې غیبت دکان ته که سودا له دکاندار له لاړې 2 منټه وخت د سړی غیبت خدای دې د غیبت نه د خولې محفوظ وساتي سخته ګناه ده سخته ګناه وی دا غیبتي سړی دی
او غیبتی هم دقه مرداره غوښه به خوري، سپېړه به ورکوي وله فرشته په زور په دوره به یې وایي چې خوره. او په هغه غار کې چې د تنور په شان بربند هلکان او جینکۍ ښځې او نر ته ولیدل، دا هغه د دنیا زناکار خلک دي او دغه یې د قبر عذاب دی. تر قیامته پورې دغه سزا ده. او چې قیامت شي بیا د الله خو خبره چې الله ورسره څه کوي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوب. وی په خوب کې راته رب العالمین دوزخونه وښود. یو غرض وشو، غرض. وی ما تپوس وکړه چې دا غرض د څه دی؟ وی دا چې کله الله جهنم پیدا کړی دی د ځمکې او د اسمانونو نه ډېر مخکې، لا نه ځمکې پیدا وې نه اسمانونه پیدا و، دا کائنات نو پیدا و، الله دوزخ پیدا کړی دی. نو د دوزخ د سر نه یو تیږه ورخطا کړه. وی د الله رسول هغه اوس ویښته ورسېدله. دومره دوزخ جوړ دی، اوس یې له ویښته ورسېده. نو زما خبره دې پورې وه چې خوب د پیغمبر وحی ده. پیغمبر چې کم خوب وویني دا د الله له طرف نه، دا بلکل رښتونی، په دې کې دروغ نه. او د پیغمبر نه ما سوا چې کم خلک خوبونه وویني نیکان خلک، او بیا عموما د سار په وخت کې خوبونه وویني دا هم رښتونی خوبونه. چې کم خوب داسې خوبي چې بنده پې خوشحاله شي، ښکلي څیزونه وویني، شنه څیزونه وویني، سپومې په خوب کې وویني، دا خشته خوب. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بیبي د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د خیبر په جنگ کې ده ونیوې شوه. اصل کې یهوده نه وه یا مسلمانه شوه. نبی علیه السلام مبارک چې چا به ورته بیا یهودیه وي نو نبی علیه السلام مبارک په پې خفه کېده چې نه ګورې دا ورته ونه وایه. دا خو د ایمان نه مخکې څوک یهودیانو چا شرک کو الله ورته ایمان ورنصیب. نو دا په خیبر کې د یو یهودي لور وه، د یهودي سردار او بل یهودي سردار باندې واده وه، او د واده یو څو شپې شوې وې. چې کله نبی علیه السلام خیبر فتح کړ او د خیبر خلک څوک غلامان بریان وینځي شو، نو دا صفیه رضی الله تعالی عنها یو بل صحابي دی حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه ډېر انتهایی خوبصورت و، دومره خشته و چې جبریل علیه السلام براته د هغه په شکل براته. نو نبی علیه السلام مبارک ته هغه وایي چې ما له پکې یو وینځه راکړه، وایي زه پکې خوښه کړم. نو چې هغه ورغی نو دا صفیه رضی الله عنها یې خوښه کړه، خو دا خفه وه. چا یې تپوس وکړه ولې خفه یې؟ وایي ګوره زه د یهودیانو د یو سردار لور یم او په بل سردار واده و، نو پلار مې مړ شو په دې جنګ کې، رور مې مړ شو او خاوند مې مړ شو او زه وینځه شوم. نو خفه په دې مه چې ستاسو مشر زه یو عام انسان له ورکړم، پکار دا وه چې ستاسو مشر زه ځان سره ساتل وی. نو خفه نو نبی علیہ السلام مبارک ته چا الوی چې یاره صفیه خو خفت، اگر چې کم صحابي ته یې ورکړې وه دومره خشته و چې په مخ بتنو په مخ به یې ساده اچو، دومره ښکلې خلک به یې تماشو له راتلل. نو یې خفه ده. د الله رسول ته یې ځان ته وراواړوه نو خوشحاله به شي. پلار یې مړ دی، رور یې مړ دی، خاوند یې مړ دی، مسلمان هم شو، ایمان یې هم راوړی. نبی علیہ السلام ډېره ښه پیغمبر علیہ السلام مبارک له راغی. نبی علیہ السلام آزاده کړه او نکاح پې وتړل. نو د هغې په دې مخ یو سور داغ و. چا یې تپوس وکړو دا سور داغ د څه دی؟ وایي دا چې کله زه واده شم، ګوره هغه وخت کې دا ګوره یهودیه وه، کافر هم ښه خوبونه یې. وایي چې کله زه واده شم د شپې مې په لومبۍ شپه خوب ولید چې د مدینې شریفې نه یو سپومی راوچته شو، خطه بره خطه د اسمان دې منځ ته ورسېد او بیا را کوزېده را کوزېده ما پر جولی کې را پرېوت. وی ما خاوند ته الوی، خاوند یې د نجومو ماهر و، پوه انسان. وی مې چې دغسې خوب مې ولید، وی لاس یې اوچت کو زما دا مخ یې ښه مضبوطه څپېړه وه او داسې ووایلم چې د امام مخ باندې مې چاپه جوړه شوه. وی مې چې سړي او څه چل دی ولې دې ووایلم؟ وی ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه، ته جوړه خوبونه یې نه، په دې خوب پسې بڼنده شي. ښه څو ورځې پس نبي علیہ السلام راغی، حمله وکړه، خیبر فتح شو، هماغه د مدینې سردار ته خدای پاک ورسول.
نو خشته ښکلی خوب مزیدار سپومی څوک په خوب کې وویني دا ښکلی خوب دی دا اعلی او مزیدار او خشته خوب دی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي خوب مې ولید د ریخمو یو ټوکړه ده او زما لاس کې ده زه پورې نښتې او هغه ټوکړه په جنت کې الوزي کله یو طرف ته زه پورې نښتې او په ټول جنت کې ګرځي او زه ورپسې نبی کریم صلی الله او بیا مې پکې دوزخونه مو لیدل نه دې خور ته الوي خور د نبی علیہ السلام بیبي وه هغې نبی علیہ السلام ته الوي چې عبدالله خو داسې خوب لیدی دی وی ډېر ښه سړی دی خو یاره ارمان که د شپې مونځ کوي نو ډېر بخي هغې عبدالله ابن عمر ته ووایي چې دا خوب خو ستا د ښه سړیتوب نښه ده نبی علیہ السلام فرمایي چې عبدالله ښه انسان دی خو چې د شپې مونځ کوي بیا به یې ټوله شپه مونځو لږ به یې خوب کو ډېر وخت به یې مونځونه کول ګوره خوب چې ووینو چاته دې بیان کو او هغې کوم تعبیر وویست د هغې مطابق انسان له بیا عمل هم پکار نو مختلف قسمه خوبونه خلک دي چې کم خوب داسې وویني رونو چې هغه خشته خوب وي په څه به یې پېژنې د نیکۍ کار ته په خوب کې کوې دا ښکاره خبره چې ښه خوب دی یا شنه څیزونه دې ولیدل میوې دې ولیدلې باغونه دې ولیدل سپینې اوبه دې ولیدلې د ونو پاڼې دې ولیدلې جومات دې ولید قرآن حکیم دې ولید خشته آواز دې ولید ښکلي خلک دې ولیدل خشته کاڼي دې ولیدل ښکلي مزیدار نری باران دې ولیده خشته نری یخه هوا دې په خوب کې ولیدله دا ټول کمیس دې ولید پی دې وسکل په خوب کې بعضې خلک پی پکې وسکي په خوب کې دا علم دی کمیس یې خپل ځان لیدي چې کمیس اچوم بل سړی دې په سپینه جامه کې ولید سپین رنګ دې ولید دا خشته خوب دې رونو دا الله حمد پې وي ادا کې نبي علیہ السلام فرمایي وی الحمدلله دا د الله او که خراب خوب دې ولید لکه وینې دې پکې ولیده یا ګندګي دې ولیده بعضې وخت سړی خوب وویني چې ما خپې د سوټو دي یا وجود مې د ګندګۍ دی دا حرام مال دی دا حرام خوري ده یا تور څیزونه دې په خوب کې ولیدل څښا تور څیزونه یا خړ څیزونه دې ولیدل ډیرانونه دې پکې ولیدل او یا دې پکې نور څه داسې خطرناک او څښا څیزونه ولیدل پوه شه چې دا د شیطان خوب دی شیطان درته په زړه کې وسوسه اچولې ده نو یریږه مه بلکل چړه کې سودا رانولې زیره ته دم خیم د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي چې درې ځله ووایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او هر ځل کس طرف ته لاړې وتوکه د دې خوب به هېڅ قسمه غلط اثر تا ته نه پېښېږي او زما پې تجربه بس چې کله ویښ شوې درته یاد شي که هغه وخت راویښ شو درته یاد او که نه د نه یېرو وروستو راته یاد شو یو ورځ پس هم درته یاد شو خیر دی بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ګس طرف ته لاړې توکه بیا وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بیا ګس طرف ته لاړې توکه دریم ځل باندې بیا وایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا ګس طرف ته لاړې توکه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د دې خوب به هېڅ اثر هم نه بل چې خوب وي اول الزمارو نو هغه انسان ته به وي چې هغه ستا خیرخواه هم وي او په خوب پوهېږي چې ښه تعبیر د لوباسي کول بدخوا ته به نه وی خراب تعبیر به د لوباسي ناپوهه ته به نه وی ښه خوب به دې دی بله نه غلط تعبیر وباسي نو بیا به دې په الله دا ګماني چې داسې به کېږي نو خامخا به هغسې بیا کېږي حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل کې دوه کسان ورسره نور هم په جیل کې یو هغه انسان و چې بادشاه له به شراب ورکول بل هغه انسان و چې د بادشاه له به ډوډۍ ورکوله دواړه چا لمسولو پیسې یې ورکړې وې چې تاسو په دې ډوډۍ کې زهر واچولې بادشاه له یې ورکړه او دې بل ته یې وې ته په دې شرابو کې زهر واچوه بادشاه له یې ورکړه چې دا بادشاه مړ شي هغه چې کوم ساقي و شرابو والا دا هغه زړه خفه شوی روي دې بادشاه خو ما سره ښه کړي دي زه خو له ده نمک خورم ډوډۍ دې راکوي اوبه دې راکوي نو زه ولې درته ضرر ورسوم نمک ګرداره ولې جوړ شم ډوډۍ او اوبه ورسره ده دي او زه دته ضرر ورسوم زهر دې ورته واچوم یاره دا خو نامناسبه ده وی نه داسې نه او چې هغه کم ډوډۍ والا دی هغه نمک مرداره و حکم یې وکړي دا دواړه جیل ته بوځي یو په یو الزام ولګو بل په بل الزام ولګو چې پوره تحقیق وکړو چې کم یو زهر اچولي
که چا جوړي چې هغه سرمن ته وباسم پانسي کم چا نه یې جوړی به خلاص شي. چې جیل ته لاړل هلته کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات شو. نو دواړو ورته خوب بیان کړ. څوک وایي لیدلی و او څوک وایي په دروغ یې جوړ کړی. خیر یوسف علیه السلام ته هغه یو وایي چې ما یو خوب. یوسف علیه السلام خو به د خوب تعبیر ورکړ، اخو ماهر قرآن حکیم کې الله فرمایي وی ما ورته د خوبونو تعبیر علم ورکړی. نو یو کس ورته وایي چې ما بیګا خوب ولید، لاس کې مې انګور د هغه نه چوڼو د انګور او د هغې نه شراب جوړو او بادشاه لی ورکړو. شراب د انګورو نه جوړېږي. دا بل وایي چې ما په سر د پاسه ډوډۍ پرتې دي پشکري کې او مارغان راځي او د هغه ډوډو نه ټونګه اخلي او ډوډۍ دې تښتوي. ای یوسفه زموږ وروره د دې خوب تعبیر راله راکړه که تعبیر دله نه دی. یوسف علیه السلام ورته وایي چې دا کم سړي په لاس کې شراب دی او انګور نه چوړی او شراب په بادشاه څکي، ستا د خوب تعبیر دار چې ته به خلاصېږي او بیا به زه بادشاه ته به هم حقه شراب پیش کړي او په هغه به دا شراب څکي. او دې بل ته وی چې ستا په سر د ډوډۍ ښکرې ګرځې او مارغان ترې خوري نو ته به پانسي کېږي او مارغان به راځي ستا د سر نه به غوښې وړي او به تښتئ. وی هغه ورته وایي چې مړه مونږ خو د قصده خوب جوړ کړی وی که د قصد دی او که د رښتیا دی خو چې ما څه وویو مقصې به کېږي. واقعي بادشاه چې تحقیق وکړ هغه ډوډو والا کې غلا راوخته، هغه په هغه ترکاریو په ډوډۍ کې زهر اچولي او چې کم ساقي و د شرابو هغه هغې کې زهر نو اچولی. ساقي یې بري کړ وی ته بیا د بادشاه خدمت کوه ته ډېر وفادار یې ځکه چې تا د بادشاه ژوند بچ کړ. که تا غږ نه وې کړی او دا ډوډۍ بادشاه خوړی او بادشاه و مړو وی ته وفادار یې ته به ما سره یو حقه شراب به راباندې څکې. او چې کوم هغه نمک مرداره ډوډۍ والا هغه یې بره په سولی که او پانسي یې که او همقسې وشوه چې مارغان به راتلل او غوښې به یې د تختولې او خوړلې. د دې وجې نه علما لیکي چې خوب هغه چاته بیان کړه چې هغه په خوب پوهېږي او نیکي چې ښه تعبیر دله وباسي که خراب تعبیر دله وباسي. یې لکه تا باندې خو بیماري راتلو والا تا ورته وایي چې ما خو خوب لیدلی چې بسترې ته مې ډډه والې ده او بالښت ته پروت یم او خپې مې اوږدې کړې دي. اوس دا ښه خوب دی، دا آرام او راحت دی. تا خو ښه خوب ولید چې زه په آرام او په راحت یم او بستره کې پروت یم او ډډه مې والې او یو بېوقوف ته خوب بیان کړ. بېوقوف وایي ښه مرض د باندې راتلو والا دی، ښه په بسترې ته به خېجې په بالښت پرې سر پروت یې ښه او پاسېدین ته بیا نه چې قبر ته ممکن ده چې ورسېږي. اوس هغه دله دا تعبیر وویل بچنجانه خدای دې داسې خوب نه ساته کمبخته چې د ښه خوب دې ونه دي چې موږ د تعبیر درکړو چې بلو دې واده دی چېته ووي نه که اوس چې دا خوب یې دله تعبیر وویست که رښتیا دی که دروغ د سړي په ذهن کې وسوسه پیدا شو چې جوړ ناجوړه کېږم. حدیث قدسی دی انا عند ظن عبدی بی بنده چې په ما کم ګمان کوي هغسې وررسېږم. د دې سړي په الله دا ګمان راغی چې بس بیمارېږم نو الله تعالی ولا بیا هغه مرض راولي بسترې ته وغورځوي. نو خوب به نیک سړي ته پیش کړې هوښیار سړي ته چې تا سره مینې چې خشته مزېدار ښکلې تعبیر درته وباسي. او که چېرته خوب دې خراب ولید او تا بل چا له دې لاړ چې ما خو داسې خوب لیدلی نو ته وله خراب تعبیر مو ورکوه ښه تعبیر وله ورکوه. هلکه وایي خوب دې بد نه دی ښه خوب دې ښه دی زه له غوندې حرامو مرامو نه ځان ساته نور خوب دې بد نه دی ښه دی. ولې قسم دی ما خوب کې نو نبي علیه السلام یې ماله راکړي وی دا واخله دا ځان سره جمع کړه. نو داسې بله کوټه د هغې کې دا نجیب اجي صاحب ولاړ دی هغه له ورکړم چې دا محفوظ کړه. نو بیا ولا دا بل طرف وخورئ نو بیا ولا هغې نبي علیه السلام مبارک یې ماله راکړي او زما زړه کې دا تېرېږي چې د دې دا مطلب دی چې اوس په ما د نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې دا په دې ملګرو تقسیم کړه. نو دې بیا دې نجیب اجي صاحب له ورکړم چې اجي صاحب ودرېږه زه دا نور ویښته رالم خو دا ته سنبال کړه چې د نګور یو ویښته پکې ونه غورځېږي دې کې بیا زه راویښ شم. دا هم ښه خوب دی مزېدار ښه شته. بهر کې خو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په خوب کې وویني دا رښتونی خوب دی الله تعالی چې په خوب کې وویني ډېر خلک الله په خوب کې لیدلی زمون غرغشتو بابا مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت الله علیه دا هغه متعلق راځي چې هغه به الله تعالی په خوب کې لیدل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په خوب کې لیدل او شاګردان ته ماته مولانا سربلن خان مولوی صاحب دا نوی کړي او د باباجي سره ډېر تعلق او د حاجی صاحب محمد امین رحمت الله علیه دا جماعت امیرو د جماعت ناجیه او ډېر لوی عالم نو هغه د غرغشتو بابا شاګرد نو وی غرغشتو بابا مونږ ته وی چې مونږ ته مولانا صاحب وی نو نه ماته مولانا صاحب مو وایي ماته مولوی صاحب وایي چا به ته شیخ الحدیث صاحب وی نه ماته شیخ الحدیث مو وایي ماته مولوی صاحب وایي هر چاته به چې ماته بل ټکی نه وایي نه شیخ الحدیث او نه شیخ القرآن او نه مولانا صاحب دا علماء ته خلک دا صفت نوم وایي ماته مولوی صاحب وایي وی ماته یو دل تپوس وکړو چې صاحب دا ولې وی چې کله ما سره د الله تعالی ملاقات په خوب کې شوی دی نو ماته مولوی صاحب ویلی دی نو زه ځکه په دې خوشحالېږم او احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو کم سل ځله الله په خوب کې ولید یو کم سل کرته وی یا الله بېګا لکه دې ځان راته وښو یو لکه مې یو سوال دی چې دا درنه وکړم نو چې په سلم کرته رب العالمین په خوب کې ولید نو د الله نه تپوس وکړو وی الله تعالی دا راته وښایه هغه څیز راته وښایه چې په کوم څیز خلک تا ته ډېر زیات در نږدې کېږي ګوره څونه ښکلې تپوس کوي چې په کوم څیز تا ته به بنده زیات در نږدې کېږي هغه راته وښایه وی د الله تعالی په کتاب زما په کتاب په قرآن حکیم څوک یې د قرآن حکیم زیات تلاوت کوي نو ما ته به دومره زیات را نږدې کېږي د قرآن حکیم په تلاوت نو الله هم سړی په خوب کې ویني الله نه داسې شکل نشته لکه زمونږ د انسانانو په شکل خو الله تعالی په یو ښکلي صورت په یو ښکلي شکل بنده وویني دا د خوشحالۍ خوب جنتونه دې ولیدل دا د خوشحالۍ خوب نهرونه دې ولیدل دا د خوشحالۍ خوب تور او تریخ دریاب دې ولید دا د خفګان خوب خو یادو ساتئ وروڼو ما درته ګورې دا موخه چې کله دې د خفګان خوب ولید د غم بس دغه علاج دی درې ځله اعوذ بالله او ګس طرف ته هر ځل سره لاړئ د دې خوب به د هېڅ قسمه اثر نه او خوبونه مجیبینو یو سړی راغی ابن سیرین له ابن سیرین یو ډېر لوی محدث تېر شوی محمد ابن سیرین او د خوبونو د تعبیر ډېر زیات ماهر و یو سړی ولا راغی وی صاحب بېګا مې خوب ولید وی کوټه کې په کټ کې پروت یم او د کټ لاندې مې اور بلیږي هغه ورته وی شابه تخته د کوټې نه وځه راپروزي کوټه دی دې غریب لاړ او کټونه مټونه سامان یې ته وویستل خو چې سامان یې ته وویست ټک شو تیر مات شو راپرېوته کوټه تعبیر یې وله څه موده پس وله بل سړی راغی همدقسې خوب یې ورته بیان وی صاحب کوټه کې کټ کې ملاست یم او د کټ لاندې مې اور بلیږي وی کټ دې اوچت کا او ځمکه وکنوه خشته خشته سره سره لالونه پکې راوخېږي زه ځان له خرڅوه هغه کټ بار که سسکور او چاري راوړه ځمکه یې وکنوله پکې خشته مزېداره خزانه د سرو لالونو راووتل شاګردان ورته وایي ناشنا سړی همدغسې خوب هغه بل سړي لیدی نو هغه ته یې کوټه راغورځېږي نه تباه شو کوټه یې راپرېوت او ده ولید ده ته وی لالونه هغه له دا تعبیر ولې نه ورکوه ابن سیرین رحمت الله علیه ورته وایي وی هغې سړي چې خوب لیدی په اوړي کې یې لیدی او په اوړي کې خو چې په کوټه کې د کټ لاندې اور بلیږي خو رطبه یې نښه ده اوړي کې څوک اور بلی په کوټه کې نو ما وی چې بس کوټه یې راغورځېږي او دې سړي کې دا اور ولید د کټ لاندې دی په ژمي کې ولیده نو په ژمي کې خو په کوټه کې اور بلیدل او بیا په یخ وطن کې د الله لوی رحمت دی او د اور شکل او د لال شکل یو دی نو بس ما دا تعبیر وویسته چې دا رحمت دی او رحمت لال دی او هغه پکې راووتل نو ګورې خوب کله د اوړي د موسم جدا تعبیر لري
او د جمی د موسم جدا تعبیر لري. یو سړی ولرا وی صاحب خوب مې ولید، وی څنګه؟ وی یو ګډ را پسې دی دته مخ کې، وی چې ناګانه راورسېد د خپې راله وواله زخمي کړله، وینې رانه وبېرې. وی بس کفن مفن ځان له برابروه، مرګ دې نږدې دی. چا ورته ویل ګډ خو ښه شی دی، او ګډ که سړی ووایي نو د ګډ په غزار خو څوک مري نه. وی نه ګډ مرګ دی، مرګ د قیامت پر ورځ به مرګ د ګډ په شکل شي، او یحیی علیه السلام له به الله تعالی چاړه ورکړي چې دا ګډ حلال نو حلال دی. وی دا مرګ دی او دې ته تښتېد. بل یو سړی ولره وی صاحب بېګا مې خوب ولید، یو ګډ دی همقسې خوب ښکرور، او زه ورسره لګیا یم او جګړې کوم، ګډ رانه تښتي او زه ورپسې. وی ناګانې مخ راواړو او ویې والم دا خپې راله وشلوله. وی الله به دله ډېر زیات ژوند درکړي. شاګرد ته عجیبه خبره ده. پرون هغې یو سړي خوب ولید، هغه هم په ګډ ولا په ښکرو خپه وواله او تا وې مرې به سړی مړم شو. نن ته خوب ولید او دلم ګډ په ښکر خپه وواله او ته وې الله به ژوند درکړي. وی ګوره هغه ته تښتېده، د ګډ نه څوک تښتي نه، ګډ نه ملا څوک تښتي، مرګ ورپسې و. نو د مرګ هم سړي پسې را روانې دی، ته مخکې او مرګ ورپسې، او دې سړی دې ګډ نه په مخه ورته مقابله یې وله کوله، تښتېده ته نه. د ګډ فطرت هم دا سپینه سړی تښتي، زمریه سړی تښتي، ګډ نه خو څوک نه تښتي. نو مرګ هغه دی چې تا پسې را روانېږي، ته ورپسې روانې، دا مرګ نه دی، دا عمر دی. ته وله مخې له ور دی، ته مقابله کې. نو د خوبونو د تعبیر هر سړی نشي ایستی. نو یو هغه قسمه خوبونه یې رونو چې هغې ته رحماني خوبونه وایي. الله انسان ته په خوب کې د خوشحالۍ څیزونه وښیي، د الله حمد دی ادا کړي او ډېرې 2 رکعته نفل ادا کړي. او یو د غم خوبونه وویني، شیطاني خوب ورته وایي، دغه اعوذ بالله دی وایي. هوښیار سړي ته یې بیان کړي پوه شه. او دریم قسم خوب ما راته وایي حدیث النفس ورته وایي، هغه خوب دی چې سړی د ورځې څه کوي نو د شپې هغه ویني. دکان کې ناست دی دکاندار، د شپې ځان په دکان کې، زمیندار د شپې ګوټ کوي، یا کلندر چغه وایي پېښور له باروبار، نو دا هم هغه د ورځې چغې وایي، نو د شپې هم هغه سوچ یې ذهن ته راځي. نو داسې د خطرې، یا په کیفیت صاحب نعتونه وایي، هسې هم نعتونه وایي، د شپې په خوب کې هم نعت وایي. دې ته حدیث النفس وایي. بهر کیفو ښه خوبونه کم وخت سړي ته ښکاري، ښه خوبونه هغه وخت کې سړي ته ښکاري چې د شپې د اخري وخت دی. دا د ښه خوب د لیدلو ټیم دی. او چې سړی ډوډۍ کم وخوري خو خوب بیني. ګورئ چې ډوډۍ ډېره وخوري بیا به شیطاني خوبونه ویني. بعضې خلک وایي یاره ښه خو وسوسې نه م او ډېر خراب خوبونه وینم، نو ډوډۍ لږه کمه که نو خوبونه به سم وي. او چې سړی ډېرې زیاته ډوډۍ خوري بیا شملې م ورپسې وسکي او بیا ورپسې لاوڼه م وخوري، نو هغه نه بیا خوب تښتي نه او ښه او خراب خوبونه م ویني. کمه ډوډۍ چې څوک خوري نه خو خوبونه ویني.